کچکن، کچکند، پنجشېر یا پنجشېر. پنجشېر د 5 رودونو یا نهرونو په معنا دی چې د لوی احمدشاه بابا په مالیاتي دفتر یا دفتر کښې هم پنجشېر کښل شوی دی چې اړول شوې بڼه یې پنجشېر دی، خو ځینې ساده ګوټي او نالوستي یې د پنجشېر په نوم 15 زمریان بولي. په 1398 زیز یا عیسوي کال ګوډ تیمور د خاواک له لارې د کتور پر وګړو چې کافران یې ورته ویل او په کافرستان کښې اوسېدل برید وکړ. ګوډ تیمور د خاواک او پنجشېر له لارې کابل ته ورسېدی. ابن بطوطه پنجشېر اوسنی پنجشېر د 5 غرونو په معنا راوړی دی. د پنجشېر لومړۍ برخه پنج چې د پنج او پنج په بڼه هم دود لري. پنج په پنجاب کښې چې لومړۍ برخه یې پنج ده. اوس خپله پنجاب یو امپراتوري ده چې پر پښتنو، سندیانو، بلوڅانو او سرایکانو باندې واکمني کوي. د اسلام د راتګ سره د پنجاب د نامه بڼه زدکو شوه، خو تر اسلام ډېر مخکې په 3019 مخزیز یا قبل المیلاد کښې چندراګوپتا ونیوی. بیا په 2000 مخزیز یا قبل المیلاد کښې د ساکانو نامتو ارغنداوي شهنشاه عزس په ارغنداو کښې لویه شهنشاهي رامنځته کړله او په 850 مخزیز یې خپله لویه واکمني له ارغنداو څخه تر پنجاب پورې پراخه کړله. بیا ګندوپارس د سیستان څخه تر سند، پنجاب او اباسین پورې خپله لویه واکمني پراخه کړله. بیا ستر یبتلي پاچا ترمن زابلي لوی افغانستان تر پنجاب پورې وغځاوه او په سیالکوټ کښې ایکۍ وسکوښتلې. بیا په 1011 زیز یا میلادي کال کښې سلطان محمود غزنوي پنجاب ونیوی. بیا بابر د 1520 زیز څخه تر 1525 زیز پورې ټول پنجاب ونیوی. بیا په 1948 زیز کال پښتون شهنشاه لوی احمدشاه بابا د پنجاب د مالیاتو ټولونه و میر میمنو معین الملک ته وسپارله او په 1951 زیز یې پنجاب په احمدشاهي واکمني پورې وتاړه. شاه شجاع په 1804 زیز د 10,000 لښکر سره کاشمیر او پنجاب ته ولاړې او سند یې بیا ونیوی. پنج په پنجاب کښې د کندهار هغه واله ده چې د پنجوایي ځینې کلي او په تېره بیا زلخان اوبه کوي. پنج په پنجای کښې چې د پښتنو یو ټبریزه لړۍ ده. پنج په پنجتار کښې چې په 1840 او 1858 زیز کلونو کښې پښتنو د انګریزانو سره خونړۍ غذاوې پکښې کړي دي. پنج په پنجده کښې چې لرغونی نوم یې پنجکند دی چې په ساکي ژبه کښې ښار ته وایي چې اړولې بڼه یې کند چې په سانسکریټ کې کانټا ورته وایي. نو کند د محلې، قریې او ناحیې په معنا ده چې ریښې یې په سمرکند، تاشکند، رویلکند او دایکند یعنې دایکندي کښې خوندي دي چې د اوستا لرغونې بڼه یې کند او پښتو مصدري بڼه یې کندل او کیندل ده. روسانو د امیر عبدالرحمن خان د پاچاهۍ پر مهال په 1885 زیز پر افغانستان باندې برید وکړ او د ذوالفقار خواته یې آق رباط ونیوی او پنجده یې لاندې کړله. پنج په پنجشېر کښې چې یعقوب لیث صفاري په 803 زیز کال ایکۍ یا سکه پکښې وسکوښتله. پنج په پنجال کښې چې د رویلکند لرغونی نوم او یاد یې په مهابهارت کښې شوی دی چې بیا کټیر یاد شوی دی. پنج په پنچایت کښې چې په لرغوني هند کښې یو 15 کسیزه مرکه وه. پنج په پنجګوره کښې چې یوه نامتو پارو پامیزي سیمه وه. پنج په پنجوایي کښې چې د کندهار یو لرغونی ښار دی. لومړۍ برخه یې پنج او دوهمه برخه یې وا ده، خو بیا هم دلته یو واله ده چې د کندهار په لویدیځه خوا کښې بهیږي چې د ارغنداو له راده څخه
اوبه اخلي. پنج یا پنج په پنچه سیدهانتیکا په بي یعنې کتاب کښې چې 1500 کاله پخوا په 1505 زیز یعنې عیسوي کښې هندي ریشایي یعنې شاعر او ستورپوه کښلی و او د افغان نوم یې د اووګان په بڼه پکښې یاد کړی دی. د همدې ریشایي یا شاعر دوه په بي ابو ریحان البیروني په عربي ژباړلي دي. پنج په پنجشیر کښې ابن بطوطه او ابوالریحان البیروني د پنجتهیر په ډول یاد کړی دی چې معنی یې 15 غرونه ده، خو ځینو پوهانو یې دوهمه برخه هار، هیر او هور بللی دي چې د اور معنا لري. پنجشیر، پنځګهیر، پنجسهیر، پنتهیر هم نومېدلی دي چې د لوی احمدشاه بابا په زمانه کښې پنتهیر کښل سوی دی. پنتهیر د نهرونو یا رودونو معنا هم لري. په حدود العالم کښې پنجهیر او هاریانه هغه دوه د کانون یا معدنونو ډک ښارونه ول چې رود یې په منځ کښې بهېدی چې تر هند پورې رسېدي. د غزنویانو تر زمانې مخکې د پنتهیر نوم کچکن و. پنجشیر د بندهار په بڼه هم کښل سوی دی چې د پروان، اندراب او غوروند یعنې غوربند په شاوخوا کښې یوه سیمه وه. پنجشیر د البنجهیر، بنجهیر او پنجهیر په ډول هم کښل سوی دی چې اوسنۍ بڼه یې پنجشیر نومېدلی دی. د پنجشیر افسانوي کیسې وایي کله چې سلطان محمود غزنوي وغوښتل چې د سلطان په نامه یو بند جوړ کړي نو د شاوخوا څخه یې زښته زیات وګړي راوغوښتل، مګر له کچکن یا کچکن څخه یوازې 15 تنه راغلي ول. نو محمود ورڅخه وپوښتل چې نور څه سول؟ نو دوی ورته وویل چې موږ 15 تنه د ډېریو کسانو په اندازه کار کوو. نو سلطان محمود وویل چې دا 15 تنه داسې ایسي لکه د زمریانو غوندې چې کار کوي، ځکه یې کچکن په پنجشیر ونوماوه. او کله چې دا د سلطان محمود 15 زمریان مړه سول نو بیا پیران او خواجګان ځینې جوړ کړل سول چې خواجه ابراهیم یې په اربند کښې ښخ کړ، خواجه صفا یې په درآب کښې، خواجه ګلولي یې په تل کښې، خواجه عارف یې په عارف کښې او خواجه احمد یې هم په لوی استانه کښې ښخ کړل. بیا یې د سیمې د امتیازاتو اخیستلو له کبله 15 زمریان په 5 مشهور کړل. خو د احمدشاه بابا په زمانه کښې دا سیمه د پنتهیر په نامه یادېدله او دا چې سلطان محمود کچکن په پنجشیر نومولی دی دا بیا بیله افسانه ده چې په تاریخونو کښې یې هیڅ بیان نسته. دا د پنجشیر لنډه پیژندنه او ډېره مننه.